قاري صاحب وبخه زه دوه درې پوښتنې لرم. زه امریکې کې اوسېږم. دا اوس یوه دغه تا عکس ته وګوره واخورې ودې الله بندګانو دا زما د قاري صاحب دا اي اي ده. خو اي اي خو ښه د قرآن کریم عکس ولګه وخورې ان شاء الله ان شاء الله. مننه مهرباني. قاري صاحب زما پوښتنه دا ده د یو مسلمان په صفت، ځکه چې موږ چې کله غیر اسلامي ملکونو کې اوسېږو یا هلته مثلا زموږ ماشومان لویږي، بیا دا دلته چې وګورې مثلا یو بعضې فامیلونه، البته ټول نه، ډېر ښه مسلمانان هم لرو چې هېڅ باور تصور نشي کېدلی چې یعنې دوی غیر مسلمان ملک کې دي، خو متاسفانه بعضې فامیلي چې وګورو هغوی د عقیدې نګاه نه ډېر صفر کې ضرب کېږي. مثلا لمونځ نه کوي، حرام حلال ته ډېر توجه نه کوي، هغوی فکر کوي موږ ډېر اوپن مایند یو. نو زما سوال دا ده چې مثلا اسلام په هېڅ ملک کې یعنې اپډیټ امکان خو نشته. اسلام همغه اسلام ده، همغه طریقه ده، همغه شریعت ده، لیکن دوی اسلامي چوکاټ کې ژوند نه کوي. خو کله چې بیا ما ته دوه شی نه ډېر خفګان راکوي، کله چې دوی په فیملي کې مړی کېږي بیا هغه ملا صاحب د ډېره ښه جنازه کوي، ګرچې دا نفر چې وفات شوی د هغې اسلام منلو نه، او کله چې د نکاح مراسم وي بیا دوی په مولوي نه نکاح تړي. نو دغه دوه پوښتنې مې وې، ما وې دا څنګه ستاسو نظر نه؟ ستاسو نظر څنګه؟ الله جل وعلا دې تاسو ته عظیم اجر درکړي چې د مسلمانانو فکر او احساس در سره ده، یعنې تاسو په ایمان دلالت کوي. نو تاسو خپله خورجانې خپل عزت و عفت مو وساتئ، خپله عقیده مو وساتئ. ډېر خوشحاله سوم په دې پوښتنې باندې مو، ځکه چې د یوې مؤمنې مسلمانې غیرت هم په نورو مؤمنانو مسلمانانو باید همدغسې، او د داسې مسلمانانو د شرم هم په کار ده چې یوه خورجانه ورته وایي چې د دوی په عقایدو کې داسې کار راغلی. ګورې مسلمانانو، دا کفري هیوادونو ته ولې د موږ ټول فقها په دې اتفاق دي چې د 5 ضرورياتو دپاره سفر کول جایز دي، له دې نه بغیر د بل څه دپاره سفر کول جایز نه دي. اول چې کفري هیوادونو ته څوک سفر کوي هغه به دومره علم لري چې خپل عقاید وساتي، د خپل دین دفاع وکړي او د هغو نورو خلقو له شبهاتو نه ځان وساتي. که داسې څوک نه وي د هغه سفر کول کفري هیوادونو ته ناروا ده. اوله خبره ګورې دا د موږ دلته مسلمانان راځي، قاري صاحب موټر اخلم، له بانګه کور اخلم، او دا کو دا روا دي راته که نه دي راته روا؟ ای مسلمانه تو خیر دا پوښتنه وکړه چې ته له اسلامي ملکه ځې او خپل اسلامي ماحول، اسلامي وطن و کور و ژوند و زندګي پرېږدې، کفري هېواد ته ځې د څه شي دپاره ځې؟ دومره علم ته لرې چې ته خپل ایمان وساتې، دومره علم ته لرې چې خپله عقیده وساتې، یا دومره علم لرې چې د ملحدینو، د عیسویانو یا د نصاراو یا د یهودو لخوا شبهات درته راځي او ته د هغه جواب ووایې او ځان ځینې بچ کړې؟ دومره څه لرې که نه؟ اول سفر د مؤمن مسلمان دپاره چې کفري هیوادونو ته ځي، دی باید دومره علم ولري چې خپل عقاید هم وساتي او د نورو له شبهاتو نه هم ځان وساتي. دا یوه خبره. دوم، د دعوت دپاره د مسلمان سفر کول کفري هیواد ته چې هغو ته دعوت وکړي، دا دوم شرط د دې دپاره هم جایز ده چې سفر وکړي. دریم، د علاج دپاره چې یو څوک په خپلو هیوادونو کې علاج نه کېږي، نو دی ځي د ځان د علاج دپاره د ده سفر کول جایز ده. څلورم، د زده کړو دپاره، که پوجي زده کړې وي، که طبي زده کړې وي، که نورې عصري زده کړې وي، د دې دپاره یو څوک لاړ شي ډېر به ښه وي. دلته دا کله کله وخت کې دا د موږ بعضې خلک نه دي دا اروپا ته چې تللي دي، هغه موږ ته پیغور راکوي، وایي تاسو ولې د کفارو کمرې ته ناست یاست؟ و ظالمه، خو دا کمره به تا راته جوړه کړې و، ما به اوس فخر در باندې کول. ته خو سورې لاړ شې ډېر ډمتوب زده کړې، ته سورې لاړ شې چیرې پتلون واغوندې، ته سورې لاړ شې د انګریزانو په شکل ځان جوړ کړې. اوس خو که تا کمره راته جوړه کړې وای، ما به په ویاړ سره په هغې کمرې کې اوس دلته ناست وم او د تا ویل به وي چې ما مسلمان کمره راته جوړه کړې ده. نو ته خو سورې لاړ شې یا رباب زده کړې، یا چیرې پتلون واغوندې، یا وروره نورې پیرې له انګریزانو نه زده کړې، یا نور سټایلونه ځینې زده کړې. تا کوم کار کړی ده؟ ما خو دا دین سې مې زده کړی ده، تر تا مې در رسولی ده الحمدلله، که د کافر کامره ده که د مسلمان کامره ده. خو دا مسلمانه چې ته ما ته پیغور راکوي، ته وشرمېږه، تا څه شي کړي دي د اسلام او د مسلمانې ټولنې دپاره؟ دا یوه خبره چې دا لږ سر مو خلاص متوجه سیره. د تعلیم دپاره لاړ شه، کامره جینې زده کړه، ټانک جینې زده کړه، تیاره جینې زده کړه، بل ټکنالوژي جینې زده کړه، بله ټکنالوژي دې جینې زده کړه. ته خو چې ورې لاړ شې، اول د رسول الله په سنتو باندې ملنډې ووهې، بیا د سر د دوی په شکل جوړ کړی وي، بیا د پتلون د دوی په شکل ورسره اغوستلی وي، بیا خو اوس بعضې پکې را پیدا سوي دي وایي د ما ګلاب جامن څه شی وایي؟
جانمن خدای دې غر کړه له جانمن سره لا حول ولا قوة الا بالله. نو دا بل صورت شو د زده کړو دپاره. بل اخیري صورت دا ده چې د تا په اسلامي هیواد کې دومره امن او امان نه وي د ژوند کېدل او د چانس نه وي درته، نو د داسې مسلمانو کفري هیواد ته د امن لپاره سفر کول جایز دي ورته. اوس زموږ مسلمانان چې څومره دي دوی چې اوس هلته تللي دي د خپل ایمان وساتئ، په خپل ایمان مو غیرت وکړئ. الحمدلله ډېر مؤمنان سب په اروپایي هیوادونو کې ډېر فامیلونه سته الحمدلله، ځان یې ساتلی د عقاید یې ساتلی د خپل بچي یې ساتلی د اله العالمین دې ټول وساتي. خو چې چا ځان نه ده ساتلی هغوی له وخته همدغسې مشکلات درلودلي دي، لکه ماسې دا بعضې شیانو ته اشاره وکړله چې دومره علم باید یو څوک ولري چې خپل ایمان وساتي، خپله عقیده وساتي او خپل هغه دیني ارزښتونه وساتي. د نکاح خبره سوه، نکاح باید عالم وتړي، په دې کې شک نشته. علما باید خپلو خلکو ته دعوت ورکړي، نکاح وي مړی وي. دا اوس بعضې رواجونه دي موږ په دې پښتنو کې بل اوس مې ویډیو لیده، زنانه وي دي پتلونونه یې اغوستلي دي، د بعضو لاسونه ښکاره کېږي، د بعضو نور شیان ښکاره کېږي، دا هم له مړي سره راغلي دي جنازې ته، قبرستان ته راغلي دي. ای مسلمانانو، تاسو دا دین د الله په خوښه منئ که دا دین د کلیسا په خوښه منئ؟ تاسو د رسول الله په خوښه منلی ده که مو دا د انګریزانو د امریکایانو په خوښه منلی ده؟ تاسو دا د الله پاک دین شریعت محمدي دا د رب العالمین په خوښه منلی ده که اروپا ته او امریکا ته په تللو د هغو په خوښه به منلی ده؟ یوې جنازې سره چې زنانه را روانه وي دا خو ناروا ده، رسول الله منع کړي ده. تاسو مړی د دې دپاره راوړئ چې شفاعت د دې مړي وکړي، سفارش وکړي، دعا ورته وکړي، او که د خدای په غضب نور هم پسې اخته کړي او ځانونه هم د خدای په غضب ورسره اخته کړي. د ښځې کار نه د قبرستان ته تلل، د ښځې کار نه د له جنازې سره تلل. په شریعت کې د ښځې تلل جنازې سره قبرستان ته دا په شریعت کې نسته. او بیا په داسې بې حیا حالات کې یو څوک چې په مستور حالات کې هم یعنې یوه خبره خو سته شوی تر یو ځایه پورې، لیکن په داسې بې حیا حالات کې سرتور سرونه میکپ یې کړی وي، میکپ یې ورته وایي که څه ورته وایي دا جینوس یې سره کړي ولې داسې کوئ؟ دغه خور نه وشرمېږي. الله دې دې ته اجر ورکړي چې احساس له دې سره د دې پروت ده. د خویندو د دې هر څه پوښتنه الله درنه کوي. ای مسلمانانو د دې هر څه پوښتنه الله درنه کوي. دا دین په دې کمو شیانو باید له لاسه ورنه کړي. لمونځ دغسې در واخله، رکن د اسلام، د عبادت د رب العالمین، دا د مؤمن مسلمان باندې بعضې فرض و لازم، بعضې واجب، بعضې سنت. دا اسلام چې کله د ځان ته مسلمان وویل بیا به د اسلام په خوښه ژوند کوي، بیا به د غربیانو په خوښه ژوند نه کوي. کله چې ځان ته د مسلمان مؤمن وویل بیا به د ایمان او د دین او د اسلام او د قرآن او د پیغمبر په خوښه به ژوند کوي. داسې امکان نشي کېدلی چې ته ځان ته مسلمان وایې نو بیا نور په اسلام باندې د کلیسا او د انګریزانو د کفارو په خوښه باندې عمل کوي. نه، یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه. چې کله د ځان ته مسلمان وویل نو بیا به په اسلام باندې په پوره معنا باندې عمل کوي. داسې به نه یې چې نورې قصې دې ورسره را جوړې کړي. قدرمن سي قاري صاحب ډېر وبخښه، زه ما یوه پوښتنه پاتې شوله، ډېر بښنه غواړم. زما منظور د همدغسې کورنیو نه و چې مثلا یوازې جنازه او د دوی نکاح کې ملا امام حاضر وي، او زه فکر نه کوم هغسې ملا امام ډېر دیني په اسلام کې ایجوکیټډ وي که نه، ځکه فکر نه کوم داسې هغه ته یو امام حاضر شي چې ته اسلام نه فالو کوې، نو دا لکه سمبولیک شیونه دا خو مسلمانان لري. اول باید احترام وشي، عملي شي په ژوند کې، بیا موږ کولی شو. نو او قاري صاحب یو بل پوښتنه مې، موږ ډېره ښې کمیونټي لرو او ډېر ښه دلته مثلا مو فریډم لرو، خپل اسلام ډېر ښه فالو کولی شو. هغه څوک چې نه فالو کوي هغوی واقعا هغوی خپل مثلا تربیت او هغه لایف سټایل یې همداسې دي یا نوي په ژوند راغلي هر څه چې دي. خو موږ ډېر ښه کمیونټي لرو، ډېر ښه ماشاءالله جوماتونه لرو چې بعضې ښځې چې جوماتونو ته ځي هغوی د خپل وړو ماشومانو دپاره که نه چې هغوی عادت شي. یو خبره درته وکړم، الله دې تاسو ته اجر درکړي. مننه، الله مو منصر. یو خبره درته وکړم، الله دې تاسو د کورنیو د تاسو د اولادونو حفاظت او ساتنه وکړي. الهي امین. زه له یو وخت له یو کافر سره مخ شوم، مسلمان سوی، عمر جان او بیا په داسې ځای کې ورسره مخامخ شوم چې هغه د مسلمانانو مرکز بللی کېږي. مکه معظمه. دغه کافر ما ته وویل چې اوس مسلمان سوی ده، الحمدلله نوی مسلمان سوی. ما داسې پوښتنه مو جنې وکړه، له ما سره نور ملګري مو، ما ته پاتې سه، ته په دې ځایونو کې پاتې سه، په دې ځایونو کې پاتې سه. وایي الله مې دې نه پاته کوي،
دلته وایي مسلمانان سته اسلام نسته بشک او له موږ سره وایم اسلام سته خو مسلمانان وایي نسته رایټ دا د یو انګریزي مسلمان سوی و د هغه د پیغور په شکل کې موږ ته وویل که تاسو خیال کړی وي دا هر انګریزي مسلمان سوی ده هغه بیا د اسلام په ژوند کې داسې تطبیق کړی ده د اسلام په خوښه یې په اسلام عمل کړی ده دا موږ مسلمانان یو په اسلام کې پیدا سوي یو خو متاسفانه اسلام مو بیا پرېښی ده یا د هندوانو یا د عیسویانو یا د انګریزانو یا د اروپایانو یا د نورو په خوښه بیا په اسلام باندې عمل نو دا د هغه انګریز مسلمان خبره وه چې تر اوسه پورې د ما له ذهنه نه وځي چې مسلمان وایي یو شی ده اسلام بل شی ده مسلمان وایي یو شی ده اسلام وایي بل شی ده او موږ به وایي دعا درته کوو چې خدای جل وعلا دې په تاسو کې هم وایي داسې اسلام که تاسو خیال کړی ما خو ولایي کې لیدل تاسو پسې ګرځي په دې انګریزانو کې چې انګریز مسلمان سوی بیا یې غلا کړې ده نه قرص انګریزي مسلمان سوی بیا یې لمونځ پرې ایښی ده انګریزي مسلمان سوی ده بیا یې بد اخلاقي کړې ده انګریزي مسلمان سوی ده بیا یې د مسلمان بې عزتي کړې ده هېڅکله نه یو انګریز عالم اوس لوی دعوتګر جوړ سوی ده دا یو عیسوی و بیا یې اسلام قبول کړل دا عرفات ته راغلل حج ته راغلل د عرفات په میدان کې خلکو کمرې ورته نیولې وې زړه دي ای مسلمانانو ورځ د قیامت به د موږ وایي دا لاس وي د تاسو به ګرېوان وي چې تاسو ته الله دومره مبارک دین درکړی وي دا تر موږ به ولې نه رارسول دومره مبارک دین الله تاسو ته درکړی تر موږ به ولې نه رارسول دا زه چې پرون مې تاسو ته یوه ګیله وکړه چې زه خفه په دې باندې یم چې اوس د موږ کار به دا و چې موږ دغو خلکو ته دعوت ورکولی اسلام ته مو رابللی موږ له د خپلو منافقینو د کلیسا له مزدورانو نه یو ورخلاص ورفارغه بالکل همداسې دغه په اسلام کې چې کوم دینه ده په اسلام کې چې کوم سیکولر ده په اسلام کې چې کوم د کلیسا مزدور ده په اسلام کې چې کوم د کلیسا جاسوس ده موږ له دغو نه یو ورخلاص چې دغو ته د خپل دین وروخیو اسلام وروخیو له دې نه یو خلاص کنې د موږ کار اوس دا و چې د یهودیانو سره مباحثې وایي مناظرې مو وایي له یهودو سره وایي له نصاراو سره وایي له هندوانو سره وایي خو موږ چې کله له هغو سره بحثونه شروع کړو خپل سیکولر مو په مخ کې راته ودرېږي خپل په نامه مسلمان د کلیسا مزدور په مخ کې راته ودرېږي خورجانې الله جل وعلا دې تاسو وساتي دې تاسو ایمانونه ډېر تشکر قاري صاحب فقط زما خواهش دغه کورنیو نه ده چې خپل ماشومان په اسلامي شریعت کې تربیه کړي زده کړه ورکړي ډېر د شرم ځای دی یو مسلمان موږ مونځ وایو په معنی نه پوهېږو قرآن وایو په معنی نه پوهېږو ډېر شیان نه پوهېږو یو کرسچن ته چې مثلا موږ قناعت ورکوو موږ خبرې نه شو وروسته کولی هغه وایي چې ته چې خپل دین نه پوهېږې نو ما ته څه وایي نو بهتره ده چې خپل ماشومان ډېر ایجوکیټډ په اسلام کې کړو که نه زموږ دغه په سوشل میډیا کې سړی لیدلی نه شي دغه بعضې خلک چې وایي چې اسلام نه تېر یم دا او دا او دا خو همدغسې د اولاد راوړنې نتیجه ده زه ډېره بښنه غواړم زما د پروفایل پکچر نه ځکه زه مو پورته نه راوستلم نو ډېر بښنه غواړم ډېر تشکر ډېره مننه قدرمس د تاسو په شکل غیرتمنې خویندې دې الله نور هم زیاتې کړي